سعید خدای وبخښي ان شاء الله بخښلی دی. موږ کور ته راغلی یو پیښه وه، رحیم صاحب ورسره و. ویل یې ول صاحب سر مو در مورچا لږ لوړ کړی دی. دا ته یو پیښه سوې وه، نور کیسې نه وې. ول صاحب سر مې در مورچا لږ لوړ کړی دی، احتیاط غواړي. ما ورته سعید څه وکړو؟ وایي خو به چې د ما سره بد دي، د ما سره څوک ظلم کوي. د هغې بعد عزیزانو واقعي لږ وخت بعد پر پارټۍ یو ډېره زوروره حمله روانه شوه. په هغه کې د جهاز او د ټینک ماسې وه، د دنیا هره وسله ګار شوه. سرجمه یې کې پورته کښته تر سل بالا شهیدان ولاړو په ګولۍ سوی. موږ دا خبره کته نه ده کړې. موږ پښتانه یو، موږ مسلمانان یو. قرآن کریم علما ناست دي. قرآن کریم وایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وایي تاسې یو د بل سره کومک وکړئ د خیر او تقوا په کار کې، او کومک مه کوئ یو د بل سره على الاسم والعدوان د ګناه او بدۍ په کار کې. موږ ته یو خبره راوړې ده، که دا د خیر ده، د پښتانه موږ اتفاق غواړو، د پښتانه یووالی غواړو، د پښتانه د وطن سره راټولول غواړو. موږ ګرد ورک یو. دا دلته چې په کوټې ښکاره کېږي، یا په سوات کې، یا په خټکو کې، یا په مردان کې، یا په مراڼۍ علاقه کې، دا موږ په دې دوې منګولي د بل په چوپړ ګټلي دي.